نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرش عظیم داسې ملائکې دي دومره غټې غټې چې پښې لاندې تر 7 طبقه مځکې دي او سرونه یې هلته په عرش عظیم باندې لګېږي. د بیډۍ د پښې نه یې تر تلې پورې، دغه بیډۍ نه ده، د بیډۍ نه یې تر تلې پورې د 500 کلو لیار ده. وروسته بیا راځي ویحملون فوقهم 8 چا راځي هلته چې 8 ملایکو د عرش عظیم نیولی. یوه ملایکه دومره غټه ده چې د دغه غوږ نه یې تر دغه غړۍ پورې د 700 کلو لیار ده. د بیډۍ نه یې تر لاندې تلې پورې د 500 کلو لیار ده. دا د خدای مخلوقات نوراني موږ یې نه وینو. لاندې د 7 طبقو مځکو نه یې پښې هلته دي او سر یې تر 7 اسمانونه پورته د عرش عظیم حاملین دي. دغه مقرب ملائکې د هغه په هغه وخت کې چې دغه انسانانو فیصلې کېږي تاسې به وینئ چې د خدای حمد و ثنا وایي. ټول موږ محتاج یو الله ته او الله په حمد و ثنا ډېر خوشحاله کېږي. یو قصه مې د یو عالم نه یو وخت کې واورېده، وایي حضرت یوسف علی نبینا علیه الصلاة والسلام چې کله د مصر د خزانو واکدار شو، په هغه وخت کې چې هغه غلې ختمې شوې، نو دته به چې راتله په میاشت کې یو بار د اوښ ورکوه خلکو ته، یو باغ د اوښ خلکو ته ورکوه. یو ځوان هلک دا 2-3 وارې داسې لنډ وخت کې ورته راغی. ده ذاتي ورته ویلې چې خلکو ته په میاشت کې یو بار ورکوم، ته په جمعه کې مثلا 2 وارې راغلې. وایي ده ورته ویلې که ته مې وپېژنې ما ته به هره ورځ یو بار راکې. ده ورته ویلې څوک یې؟ وایي زه هغه هلک یم چې په زنګو کې ما د تا صفایي بیان کړې وه، چې زلیخا تور په ولګوه، بیا چې هغه هلک د کنکیتو په وخت کې وغږېدو، ان کان قمیصه قد من دبرین او قد من قبولین، چې مخکې موږ تاسې دا ترجمه کې ویلې. زه هغه هلک یم چې د تا صفایي ما بیان کړې. د اجازه ورکړه بس تا ته په خزانو کې اجازه ده چې څومره وړې څه وخت وړې. وایي الله تعالی وحی ورته وکړه حضرت یوسف علیه نبینا علیه السلام ته چې په ټول عمر یو وارې د تا پاکي بیان کړه، ته دومره تر خوشحاله شوې چې په خپلو ټولو خزانو کې د اجازه ورته وکړه. نو کوم بندګان دي ما چې د ما تسبیح بیانوي، د ما پاکي ټول عمر بیانوي، زه به په جنت کې ولې هغو ته ازادي نه کړم چې څه خورئ چیرې ګرځئ هغه تاسو ته ټولو ته ازادي ده. ځکه الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په صفا نیت یو وارې سبحان الله ویې، سبحان الله، دومره ثواب خدای پاک ورکوي لکه د مځکې نه تر اسمانه پورې. یو روایت کې راځي چې سبحان الله نیمه تله د میزان په ډکېږي، په الحمدلله ټولو تله د میزان ډکېږي. هغه لویه تله چې وسره اسمانونه مځکه پکې کېږدي په دا یوه پله کې ځایېږي. خو الله په د خپل حمد و ثنا دومره خوشحاله کېږي چې یو وارې سبحان الله په اخلاص ویې، نیمه تله په دغه وسره اسمانونه مځکه چې پکې ځایېږي، دا نیمه تله په دا یوه سبحان الله ډکېږي. چې بیا الحمدلله ورسره وي هغه پاتې نیمه تله په هغه باندې ډکېږي. دا روژه مبارکه ده. موږ تاسې دا چا چې علما دي لیدلی دی حدیث مبارک، دا نور د خدای ټول علما کې د بخاري شریف آخري حدیث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، چې 100 وارې څوک ویې په ورځ کې خدای پاک څومره ثواب ورکوي. نو دا روژه کې هغه خپلو مریدانو ته د ما اجازه ده چې هغه په ورځ کې 100 وارې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ویې د الله حمد بیان. هغه د ډېره بهترین د تجارت موقع ده، د خدای د ذکر موقع ده چې الله تعالی هغه ذکر ښه غټ مقام نصیب کړي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نه شواروز کې یو وارې 100 وارې چې پوره کړي. او په دغه پورې یوه بله خبره دا صلات تسبیح چې په هغه کې 300 وارې تسبیح ویل کېږي، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. اکثر ملګري اوس دا ده صلات تسبیح په 4 رکعته چې کېږي، هغه هم کوشش دا وکړئ په دا روژه کې که هره ورځ یې کړی شئ، که په جمعه کې یې وارې کړی شئ، نو چې هغه کېږي د نفس اسلام ډېر په راځي او د مقاصدو د پوره کولو دپاره. ما دا بعضې شیان د ما نه ویلی کېږي
دا تلاوت سجده چې بله ورځ تلاوت په تراویح کې وشو چې دا سجدې ته لاړو په دغه وخت کې ما ته خدای پاک دغه زړه ته راوغورځو ما ویل ای الله دغه سجده چې موږ په اتفاق درته وکړو نور دې موږ په افغانستان رحم وکړي خدای دې امن او د سکون او د آرام زندگی نور مسلمانانو ته نصیب کړي په دغه نیت که صلات تسبیح د امرګري وکړي چې خدای پاک دې موږ دا نظام په اسلامي چوکاټ کې مضبوط کړي او نور دې فتنو نه خدای د مسلمانانو وساتي مشرانو ته هم خدای استقامت شریعت نصیب کړي او کشرانو ته هم خدای پاک توفیق د متابعت نصیب کړي دا نقصانونه خدای پاک لري کې د فتنو نه مو وساتي نو دومره خټه مجمع د زر 2000 کسان دا چې یوه ورځ وکړي د زرو کسانو لمونځ په صلات تسبیح په دغه نیت باندې وشي الله ډېر رحیم ذاته دی ډېر رحمت دروازې خلاصې دي ګوندې خدای پاک اصلاح راولي د خلکو نیتونه پکې وشي دومره بېلارې شوي دي 100 کاله کفارو واس په کړی د 100 کاله د دغو دماغونه یې ور خراب کړي دي عقیدې ور خرابې کړي دي فکرونه یې ور خراب کړي دي دین دوی ته خدای نه خسته ناروا ظلم بریښي لمونځ ورته ظلم بریښي چې څوک ورته وایي روژه ورته ظلم بریښي د ستر خبره ورته ظلم بریښي بله خبره ورته ظلم بریښي په دغه نیت چې خدای د دغو زړونه دین ته راواړوي خدای دین ته تابع کړي ځکه خو هغه هم د موږ تاسې مسلمانان دي چې جهنم نه خدای بچ کړي په دغه نیت باندې سړی دعاوې ورته وکړي د هدایت دعاوې ورته وکړي د استقامت دعاوې ورته وکړي د خدای پاک نظام ته د رااړولو دعاوې ورته وکړي نو ګوندې خدای پاک د یو مسلمان دعا قبول کړي د دومره غټه مجموعه چې دعا وکړي عبادت وکړي او دغه نیتونه وکړي ګوندې خدای پاک نیک اثر په مرتب کړي